إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإسلام کی سا عقائد بیانیگی سا عبادات تی سا معاملات تی سا آداب و سا اخلاق تی چې اسلام دغه چیزونو نه مرکب دی عقاید چې د انسان عقیده برابر شي د الله په باره کې د ملائکو په باره کې د رسولانو په باره کې د کتابونو په باره کې د آخرت په باره کې دارنګې عبادات دي منځونه روزې زکاتونه حجونه جهادونه دارنګې معاملات خرید او فروخت اغستل او خرڅول دارنګې نکاحونه او د هغې سره چې کوم متعلقات دي طلاق او د هغې عدتونه وغیره دا معاملات دي دارنګې څه آداب او څه اخلاق هغه هم دي خو نن به مونږ د معاملاتو په باره کې خبرې وکړو چې کوم بیوع دی لین دین دی خرید او فروخ اغستل او خرڅول دي دغه چې کوم متعلقات دي قرآن او حدیث کسب ته ترغیب ورکړی او دارنګې د سوال نه منع کړې ده کار کسب ته ترغیب ورکړی چې تاسو کار کسب کوئ او سوالونه مه کوئ بل ته لاس مه نیسئ نبی علیہ السلام فرمای ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده نشته یو انسان فتاسو کې چې هغه بهترین خوراک وکړي د خپل لاس نه چې په خپل لاس یې وګټي او د خپل لاس ګټه وټه وخوري دا بهترین انسان دی دا غوره انسان دی وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یده او د الله نبی داود علیه السلام هم د خپل لاس خوراک کو سره د دینه چې هغه خلیفه او بادشاه او حکومت ور سره رعیت او خلق ور په غاړه او دغه تربیت خو لیکن دغه باوجود به په خپل لاس باندې کار کو د خپل لاس ګټه وټه به خړل هغه بس غری جوړولې او دغه پیسې به خوړې په خپل لاس باندې به کسب کو دارنګ نبی علیہ السلام یو ځل د صدقې تذکره وکړه د پاک دامنۍ تذکره وکړه او دارنګ د سوال تذکره وکړه چې تاسو صدقات ورکوئ او د سوال نه ځان ساتئ سوالونه مه کوئ چاته لاس مه نیسئ او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الید العلیا خیر من ید السفله ورکوونکی غوره دی د اخیستونکي نه کم لاس باندې چې انفاق کېدی شي خرچه کېدی شي دغه لاس بهتر دی غوره دی د اخیستونکي نه دارنګې نبی علیه السلام فرمای لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نبی علیہ السلام فرمای خامخا اخلی دی پتاسو کې یو انسان خپل پړی او غرته دی زیو اغزانه دی ګېډه راوړي هغه دی خرڅي او په دې باندې دی ځان د سوال نه بچ کی دا ولا بهتر ده د دینه چې دا خلکو تلاس ونیسي او څوک ولا ورکی او څوک ولا ورنکی
دې د نبی علیه السلام ترغیب ورکړه چې تاسو خپله کار کسب کوئ چاته لاس مه نیسئ غرونو ته ځئ د هغه ځای نه ځان له ګېډۍ راوړئ هغه خرڅوئ په هغه باندې خپله زندګي تېروئ خو چاته لاس مه نیسئ دارنګې نبی علیه السلام فرمایي چا چې ځان د سوال نه وساتو نو هغه به هم الله رب العزت د سوال نه وساتي او چا چې ځان د خلکو نه مستغني کو ځان د خلکو نه بې پروا کو نو الله به هم د خلکو نه بې پروا کی او که چا سوالونه کول نو الله هغه انسان نه پاکوي او که چا ځان نه بې پروا کو د خلکو نه نو الله به همدغه شان محتاج ساتي دارنګې نبی علیه السلام فرمایي کوم یو انسان چې په دنیا کې بې ضرورته سوالونه کوي د خلکو نه دا به د قیامت په ورځ راشي په داسې حال کې چې د هغې په مخ باندې به غوښه نه وي دا ټوکو مخ به یې نیولی ځکه دې په دنیا کې د خلکو نه مخ راشو کولی د خلکو نه په زور باندې مال اخیستی دی بې ضرورته مال اخیستی دی نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په مخ باندې غوښه نه وي حکیم بن حزام دا یو صحابي دی دا فرمایي چې ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو یو څیز مې ترې وغوښتو ما ته یې راکړو دوباره مې بیا سوال وکړو بیا یې ماله هغه څیز راکړو بیا ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا حکیم ان هذا المال خزیر حلو دا مال دا شین دی او خوږ دی یعنی دا مرغوب دی د هر انسان دا شوق وي دا رغبت وي چې زه مال حاصل کم فمن اخذه بسخاوة نفس جا چې دا مال واغستو بغیر د تمې نه چاته تمه ونه لرل او چا وله په خپله خوښه ورکو نو بورک له فیه دغه دپاره به په هغې کې برکت واچولی شي ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له فیه او چا چې خلکو ته ځان پیش کو او د خلکو نه په دغه طریقه باندې مال واغستو نو هغې له به په هغې کې برکت وانه چلی شي او وکانه کالذي یاکل ولا یشبع او دا انسان به دغه انسان په شانتې شي چې خوري او مړېږي نه نو حکیم بن حزام نبی علیہ السلام منع کو چې داسې سوالونه مه کوه نو حکیم بن حزام فرمایي چې فقلت یا رسول الله ما ویل چې پیغمبره والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا پیغمبر په هغه ذات مې د قسمې چې ته په حق باندې را لېږلی زه به د چا مال په سوال باندې کم نه کم حتی افارق الدنیا تر دې چې زه د دنیا نه لاړ شم تر مرګه پورې به زه د چا نه سوال ونه کم نو د حکیم بن حزام په باره کې بیا راځي چې دا ابوبکر صدیق ورته مال پیش کو چې کم په مالفۍ کې د هغې خپله حصه وه نو حکیم بن حزام یې را طلب کړو چې دا ستا حق دی دا واخله هغې ته انکار وکړو چې نه اخلم ما د پیغمبر سره لوس کړی دا واده مې دې کړله چې زه به د چا نه سوال نه کوم بیا چې ابوبکر وفات شو عمر وله خپله حصه پیش کړه په مالفۍ کې هغې نه مې انکار وکړو د چا نه هېڅ شی ونه غوښتو حکیم بن حزام تر مرګه پورې تر دې چې د دنیا نه رخصت شو بیا بیع او شرا اخیستل خرڅول دا مشروع دی جائز دی په قرآن او په احادیثو کې د هغې جواز راغلی صحابه هم اخیستل خرڅول کړي دي دارنګې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم اخیستل خرڅول کړي دي د ابو هریره باندې چا اعتراض وکړو چې ته ډېر احادیث بیانې مهاجرین او انصار دا ډېر احادیث نه بیانې او ته ډېر احادیث بیانې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغې وجه بیانه کړه چې د دې وجه دا ده چې زمارونه مهاجرین چې کوم هجرت یې کړی د مکې نه مدینې ته هغوی به په مدینه کې کار کسب کوو په بازار کې به یې اخیستل خرڅول کول نو هغوی اخیستلو خرڅولو مشغوله کړي وو او انصار هغوی په خپلو پټو کې په خپلو باغونو کې به کار کسب کوو د هغې د وجې نه هغوی مصروفه وو او زه خو فارغ انسان وم صرف د خېټې غم را سره و چې په خېټه به موړم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به ناست وم د پیغمبر د مې احادیث زده کړي دي یو ځل نبی علیه السلام ویل چې زه یوه خبره کوم که چا صادرګۍ وغوړوو او زه چې کله خبره ختمه کړم او دغه صادرګۍ په ځان پسې ونیو نو د هغې نه به هېڅ خبره هیره نه شي نو ابو هریره خپله شړۍ خوره کړه چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپله خبره ختمه کړه هغه شړۍ د خپلې سینې سره ونیوه ابو هریره فرمایي چې تر مرګه پورې بیا زما نه هېڅ خبره هیره نه شوه نو زه به احادیث زیات نه ذکر کوم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د خلک په ما باندې اعتراض کوي چې ته
ډېر احادیث ذکر کوي. نو د هغې وجه دا ده چې مهاجرین او انصار هغه مصروف او په کار کسب کې هغوی به کارونه کول، کسبونه به یې کول، اخیستل خرڅول به یې کول. او زه به د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست وم، د هغې نه مې احادیث زده کړي دي. نو زه ځکه ډېر احادیث د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه بیانوم. دارنګې په جاهلیت په زمانه کې 3 میلې به لګېدې، یو اوکاز او بل مجنه او بل ذوالمجاز. دا 3 میلې لګېدې د جاهلیت په زمانه کې. نو چې کله اسلام راغی، خلکو اسلام راوړو، نو صحابو په دغه میلو کې اغستل خرڅول بد وګڼل چې په دې کې به ګناه، ځکه د جاهلیت په زمانه کې د کفر په زمانه کې موږ دلته اغستل خرڅول کړلې، په اسلام کې به دغه ناجایز وي. نو په دغه کې ګناه وګڼل چې دې کې به موږ ګناهګار شو که دغلته موږ لین دین وکړو، اغستل خرڅول وکړو. نو دا آیات نازل شو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، که تاسو د الله فضل لټوئ، که تاسو حلال تجارت کوئ، نو په دې کې ګناه نشته دی. دارنګې الله رب عزت فرمایي واحل الله البیع وحرم الربا، الله بیع حلال کړي ده، اغستل خرڅول خرید او فروخت الله حلال کړی او سود حرام کړی. نو د دې آیات نه هم جواز معلومیږي د اغستلو خرڅولو، چې اغستل خرڅول دا مشروع دی، دا جایز دی په اسلام کې. خو لیکن دا آیات چې کومه دی واحل الله البیع وحرم الربا، دا په خپل عموم باندې فاتې نه دی. هر بیع الله نه د حلاله کړل، بعضې بیوع بعضې اغستل خرڅول شریعت حرام کړي دي. لکه په مسجد کې اغستل خرڅول کول شریعت ته دې نه منع کړله چې تاسو په جوماتونو کې اغستل خرڅول نه کوئ. دارنګې د دوکې بیعه، هغه بیعه چې په هغې کې دوکه وي د هغې نه شریعت منع کړله. دارنګې هغه څیز خرڅول چې هغه ستا په قبضه کې نه دی، ستا په ملکیت کې نه دی، په بل ځای کې دی، ستا په خپله قبضه کې نه دی راوستی او ته هغه څیز خرڅې، د دې نه شریعت منع کړله. دارنګې شریعت د دې نه منع کړله چې د بل مسلمان په قیمت باندې به قیمت نه کوي. بل مسلمان لګیا دی د دکاندار سره قیمت کوي د یوې څیز، نو ته به د هغې د پاسه نه ورځې، هغه چې ورسره خبره ختمه کړي، که واخېستو ښه که پرېښودو نو بیا پرې وروسته ورځه، د هغې سره وروسته قیمت کوه. د مسلمان په قیمت باندې به د پاسه قیمت نه کوي. دارنګې شریعت منع کړله د هغه میوو خرڅولو نه چې هغه پخې شوي نه دي. مالټه ده، شنه ده، یا په ګلونو کې د هغې اخیستلو نه شریعت منع کړله چې تاسو به دغه میوې اخلئ هم نه او د هغه به خرڅوئ هم نه، ځکه دې کې ظلم راځي، یا په بایا باندې ظلم راځي، یا په مشتری یا په خرڅونکي باندې ظلم راځي، یا په اخیستونکي باندې. د دې نه شریعت منع کړله چې کله میوه ښه پخه شي، زیړه شي یا سره شي، نو اله به اخلي اله به خرڅې. دارنګې بیع د مسرات، بیع د مسراتو نه شریعت منع کړله. مسرات دې ته وایي چې یو حیوان دی، تا 2-3 ورځې د هغې نه شوده نه دی اخیستي او په میله کې خرڅې دې دپاره چې دا کس پې دوکه شي چې دا ډېر شوده کوي. نو د دې نه شریعت منع کړله داسې حیوان خرڅول چې تا په هغې په غولانځه کې شوده پرېږدې، څو ورځې د هغې نه شوده وانخلې، دې دپاره چې خلک په هغې دوکه شي ګرانې واخلي. د دې نه شریعت منع کړله. دارنګې تطفیف کمی کول په ناف او په تول کې، د دې نه شریعت منع کړله. دارنګې هر هغه بیعه، هر هغه څیزو چې په هغې باندې ګناه کېږي د هغې خرڅول شریعت منع کړي دي. لکه هر هغه څیز چې وي چې ګناه پې خلک کوي، لکه ټي وي دی، په دې کې شرط هم د دې کې د خیر کار نشته دی، ټوله ګناه ده، د دې خرڅول دا حرام دي. دارنګې هغه بلیډ خرڅول چې تا ته ښه پته ده چې دا کس په دې باندې ګیره خرئ، دی په ګناه کې استعمالوي، نو په هغه باندې به دغه څیز نه خرڅئ. دا تعاون راځي علی الاسم، او د چا سره به په ګناه کې تعاون نه کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که تا وله دغه بلیډ ورکو هغې په ګیره وخرول، نو ته ورسره شریک یې په ګناه کې. دارنګې هغه څیز خرڅول چې د ښځې پې د مخونو نه او د وریځې ویښته وباسي، دا څیز هم خرڅول ګناه ده، حرام دي، ځکه د دې نه شریعت منع کړله. رسول الله علیه السلام په داسې ښځه باندې لعنت کړی چې د خپلې وریځې وباسي، د خپل مخ نه ویښته وباسي. دا تغیر دی د خلق الله، د الله خلقت بدلول دي. الله او رسول په داسې ښځه باندې لعنت کړی، نو د هغې اوزار هم خرڅول حرام دي. داسې اوزار خرڅول چې هغه په ګناه کې استعمالیږي او تا ته پته ده چې دا خلک په ګناه کې استعمالوي، نو د هغې خرڅول حرام دي، شریعت د هغې نه منع کړله. دارنګې هغه بیوع چې هغه مبذي کېږي ظلم ته، په بل مسلمان باندې ظلم راځي. دارنګې هر هغه بیع هغه څیز چې د هغه
مبزي کېږي جګړې ته نزاع ته د مسلمان خپل منځ کې جګړه راځي نو هغه به هم سړی نه اخلي لکه د جاهلیت بعضې بیوع او بعضې لین دین او بعضې خرید او فروغ شریعت د هغې نه منع وکړه نو دارنګې هر هغه څیز چې هغه باندې ظلم راځي په بل مسلمان باندې یا هغه څیز مبزي کېږي جګړې ته نو د هغې خرڅول هم حرام دي ناروا دي شریعت د هغې نه منع کړله دارنګې هر هغه بیعه چې انسان د دین نه غافله کوي د مانځه نه غافله کوي نو د داسې دکاندارۍ نه هم شریعت منع کړله لکه دغه آیات دی الله رب عزت فرمایي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع کله چې د جمعې اذان وکړی شي نو خرڅول فریدوي دکانونه بندوي او فاسعوا الى ذکر الله خطبې ته منډه وهئ خطبې دپاره اهتمام وکئ مانځه ته راشي عام چې کوم بن اسرائیلو یهودیان او نصارا خاص کر یهود په دې باندې الله رب العزت د خالق ورځ باندې ټوله ورځ د سحر نه واخله تر ماښامه پورې د دنیا کار کسب حرام کړی چې تاسو به د خالق ورځ خاص کوئ د الله د عبادت دپاره په دې کې به د دنیا کار کسب نه کوئ او زمونږ د مسلمانانو دپاره د جمعې ورځ ده نو په دې کې چې کله اذان وکړی شي د جمعې د مانځه دپاره او خطبه شروع شي نو بیا د دنیا کار کسب په مسلمانانو باندې حرامېږي په چا باندې چې د جمعې مونځ فرض وي هغه بیا د دنیا کار کسب نه کوي مانځه ته به راځي نو د مانځه په ټایم کې اغستل خرڅول کول دارنګې هغه اغستل خرڅول چې انسان د دین نه غافله کوي نو هغه حرام دي صحابو هم هغوی به هم کار کسب کوو خو لیکن کله به چې د الله حق راغی د الله حق به هغوی ته متوجه شو نو کار کسب به پرېښودو د الله حق به ادا کوو لکه سورة نور کې راځي الله د دې صحابو صفت کړی رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله څه سړي دي کامل سړي دي چې خرڅول هغوی نه غافله کوي د الله د ذکر نه د ذکر نه مراد منځ دی هغه کسان د هغې الله صفت کړی دی چې د مانځه نه خرڅول نه غافله کوي چې کله د مانځه ټایم راشي دکان بندوي مسجد ته ځي دارنګې په بیوعو کې په اخیستلو خرڅولو کې ځان د شبهاتو نه ساتل هغه کار کسب پرېښودل پکار دی چې په هغه کې شبهه وي چې دا به حلال وي که دا به حرام وي نو هغه پرېښودل پکار دي لکه حدیث کې راځي دع ما یوریبک الی ما لا یوریبک هغه څیز پرېږده چې تا په شک کې اچوي او هغه کار وکړه چې تا په شک کې نه اچوي کوم یو انسان چې ځان د حرامو ساتي نو هغه به کوم یو انسان چې ځان د شبهاتو نه ساتي هغه څیز چې په هغه کې شبهه ده چې دا به حلال وي او که دا به حرام وي یو مسلمان ځان د شبهاتو نه ساتي نو هغه ځان خامخا د حرامو نه په طریقه اولا سره ساتي او کوم یو انسان چې لاوبالي دی بې پروا دی په هر څه باندې ورګډ دی د شبهاتو نه ځان نه ساتي نو هغه خامخا په حرامو کې پرېوځي لکه نبی علیه السلام د دې یو مثال ورکړی لکه یوه چراګه ده علاقه ممنوعه ده ناغه ده په یوې علاقې باندې دا بندیز لګېدلی چې دلته به خپل حیوانات نه سروي او بل کس راځي د هغې خوا او شاته خپل حیوانات سروي نو کېدی شي دا حیوانات په هغه چراګاه کې په هغه ناغه کې په هغه علاقه ممنوعه کې واقع شي نو داسې د الله محارم دي الله څه څیزونه حرام کړي دي چې د هغې خواله به نه ورځي کوم یو انسان چې د دغې خواله ورځي د دغې شبهاتو خواله ورځي نو دا به په حرامو کې واقع شي د هغې نه ځان ساتل پکار دي هر هغه څیز چې په هغې کې شبهه وي شکی پکې چې دا به حلال وي که دا به حرام وي د هغې پرېښودل هغه پکار دي لکه زموږ بعضې استادان دي هغه د فارمي چرګان نه خوري د دې وجې نه نه خوري چې دې کې شبهه ده دې له وینه ورکوي د وینې یوه دانه وله ورکوي دا په 40 ورځو کې غټېږي وینه خو د چرګ دپاره حلاله ده ځکه چرګ خو په دې باندې مکلف نه دی په حلال او په حرام باندې خو لیکن دې له چې دا د وینې دانه دا ورکولی کېږي نو دا د انسانانو دپاره ورکولی کېږي چې دا په 40 ورځو کې ورسي غټ شي شبهه پکې د هغوی د شبهاتو د وجې نه دغه څیز نه خوري نور حرام نه دی منع نه دی خو لیکن شبهه پکې ده دارنګې دا سپری په دې کې الکوهل اچوي الکوهل دا شراب دی د حفاظت دپاره چې دا سپری نه خرابېږي شراب حرام دی د هغې استعمال نو هغوی هم ځان د دې نه ساتي داسې شبهات دغه مثال لکه نبی علیه السلام هم ځان ساتلی د شبهاتو نه یوه کجوره یې مونده کړه په لاره باندې نبی علیه السلام ویل که دا کجوره د صدقې نه وی که دا خوف او خطره نه وی چې دا به د صدقې او د زکات کجورې نو ما به خوړلې وي په نبی علیه السلام باندې او دارنګې هغه کسان چې ځان د نبی علیه السلام نسب واله ګڼي ځان ته سادات وی او وایي چې موږ بنو هاشم یو
نو او صحیح سند سره د هغوی نسب ثابت وي نو په هغوی باندې هم دا زکاتونه او د خیراتونه منع دي ځکه دغه پاک نسب دی نو دا زکاتونه او د خیراتونه د انسان خیره دی د هغې نه به دې ځان ساتي نو دغه کجوره چې نبی علیه السلام مونده کړه نو اوچته یې کړه خو یې نه خوړه په دې خوب باندې ونه خوړه په دې یره باندې ونه خوړه چې هسې نه د صدقې کجوره نه وي دارنګې یو صحابي و هغې واده کړی و د یوې ښځې سره یوه توره ښځه راغلل د دواړو ته ویل چې تاسو دواړو له ما تی درکړی تاسو دواړه رضایي خور او ورور یې ستاسو نکاح نه کېږي دغه صحابي د نبي علیه السلام خواله راغی چې دې چې دې تورې ښځې دا خبره وکړه چې تاسو دواړو له ما تی درکړی دی نبي علیه السلام ته مخ واړو چې دا خبره ویلې شوې ده ته ځان وساته دا ښځه پرېږده شبهه ده پکې نو داسې د شبهاتو نه په سړی ځان ساتي نو داسې کار کسب نه په سړی ځان ساتي چې پکې شبهه وي چې دا به جایز وي که دا به ناجایز وي خپل کار کسب ته کتل پکار دی هسې نه چې حرام خور کې په حرام خوره کې واقع نه شي دا د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده چې اخره زمانه کې به خلک دا خیال نه کوي چې زما دا کار کسب دا حلال دی که حرام دی زما دا روزي حلاله ده او که حرامه ده نبی علیه السلام فرمایي یاتي علی الناس زمان لا یبالي المرء ما اخذ منه په خلکو باندې به داسې زمانه راشي چې پروا به نه کوي چې دا مال ما د کم ځای نه حاصل کو امن الحلال ام من الحرام دا حلال لکه حرام دی داسې بې پروا به وي نو خپل کار کسب ته سوچ پکار دی چې زما دا کار کسب څنګه دی د دې کار کسب دپاره څه آداب دي هغې زده کول پکار دی د هغه آدابو نه کار اخیستل پکار دی په دې لین دین کې خرید او فروخت کې اولی ادب په دغې آدابو کې دا دی چې یو سړی دکانداري کوي اخیستل خرڅول کوي نو د اخیستلو خرڅولو چې کم متعلقات دي کم علم دی کمه پوهه د هغه دې حاصله کړي په قرآن او حدیث کې چې د تجارت متعلق کم احادیث دي کم احکام دي په هغه باندې پوهه هغه ضروري ده عمر به هغه انسان منع کوو چې کوم به د بیع او د شرا د لین دین او د خرید په فروخت په مسلو باندې نه پوهېدو عمر فرمایي چې لا یبیع فی سوقنا الا من تفقه فی الدین هغه کس په زموږ په بازار کې خرڅول نه کوي چې څوک په دین باندې نه پوهېږي دین به لاول زده کړي ځان به د اخیستلو خرڅولو په مسلو باندې پوهه کړي بیا به وروسته دکان کولاوي عمر به داسې کسان منع کوله دارنګې دویم ادب چې کله یو څیز سړی خرڅوي نو په کې عیب وي نقصان وي نو د هغې بیان پکار دی د هغې پټول نه دی پکار چې دا ګاډی در باندې دا خرڅوم په دې کې دا نقصان شته دی دا حیوان خرڅوم په دې کې دا نقصان شته دی هغه نقصان بیانول پکار دی نبی علیہ السلام فرمای المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا يحل لمسلم باغ من اخيه بيعا فيه عيب جایز نه دی د مسلمان دپاره چې په بل مسلمان باندې داسې څیز خرڅ کړي چې پای کې نقصان وي الا بین له مگر دغه نقصان به ورته بیانوي که بیان یې نه کړو هغې ته پته ولګېده چې دا ما باندې عیبزن شیز را خرڅ کړی دی نقصاني څیز یې را باندې را خرڅ کړی د هغه دپاره بیا اختیار شته چې دا شی ورته واپس کړي دارنګې بل ادب هغه رښتیا ویل دي په بیعه کې په شرا کې په خرید او فروخت کې رښتیا ویل دي داسې نه چې یو شیز 2 نمبر دی ته ورته وایي چې دا اوریجنل شیز دی دا 1 نمبر دی داسې دوکې به کې نه دي پکار نبی علیه السلام فرمایي البیعان بالخیار ما لم یتفرقا اخیستونکی یا خرڅونکی هغې له اختیار دی تر څو چې دا جدا شوی نه د دې مجلس نه جدا شوی نه تر څو چې دا په دې مجلس کې وي نو د هغه دپاره اختیار دی که دا بیع نافظه او که دا فسخه کوي مثلا دا دکان دی په دې دکان کې چا یو څیز واغستو لا د دکان نه وتلی نه دی نو د هغې دپاره اختیار دی که دا شی دا بیع نافظه نو نافظولی شي او که فسخه کوي چې دا شی مې زما خوښ نه دی دا زه نه اخلم نو هغه رد کولی شي واپس کولی شي که د دکان نه ووتو بهر نو د هغې دپاره بیا حق د واپسۍ نشته فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما کدی په خپل بیع کې رښتیا ویلا او عیب په کې پټ نه کونو الله رب العزت په دیوله په بیع کې برکت واچي وإن كتما وكذبا کدیو دا عیب پټ کو دروغ په کې ویلا نو محقت برکت بیعهما دا غوی د بیع برکت په الله محو کې ختم به کې الله ولا په بیع کې په غسل خرڅول کوله برکت نه چي بل ادب د بیع او د شراء دا غستلو خرڅولو هغه دا دی چې دکاندار له پکار ده چې دا شی لږ درون وتلي کمی دی ونه کې په ناف تول کې د کمی به نه کوي بلکې لږ زیادت دی پکې وکړي لکه نبی علیه السلام د جابر بن عبدالله نه اوښ اخیستی و چې کله یې وله قیمت ورکوو نو لږ اضافي قیمت یې وله ورکو زیاتي قیمت یې وله ورکو دارنګې په بیع او په شرا کې په اخیستلو خرڅولو کې اساني پکار ده د خلکو سره
نرمي پکار ده، ښه اخلاق چلول پکار دي، د پاره چې دا خلک بیا راځي، دا خوش اخلاقه دی، د هغې سره بیا خلک لین دین کوي. چې کله انسان بد اخلاقي کوي، د هغې خواله بیا څوک نه راځي. نبی علیه السلام فرمایي رحم الله رجلا سمحا اذا باغ و اذا اشترى و اذا اقتضى. الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي چې هغه اساني کوونکی وي، اخلاق یې ښه وي. کله چې اخیستل کوي په اخیستلو کې مساني کوي، په خرڅولو کې مساني کوي. چې کله د چا نه د قرض مطالبه کوي نو په هغې کې هم اساني کوي. دارنګې چې یو غریب انسان دی، د هغې سره ګزاره پکار ده، هغې له یو څیز قرض ورکول پکار دي، او په دې قرض کې ورته لږ تاخیر پکار دی، لږ مهلت ورکول پکار دي. په بني اسرائیلو کې یو سړی خپلو غلامانو ته وویل چې تاسو د غریب سره ګزاره کوئ، کیدای شي چې الله زموږ سره ګزاره وکړي. نو چې کله هغه انسان وفات شو، الله ته تجاوز وکړو، الله ورسره ګزاره وکړه چې تا زما د مخلوقاتو سره، زما د بندګانو سره ګزاره کوې، نو زه په دې ډېر حقدار یم چې ستا سره ګزاره وکړم. دارنګې بعضې داسې بیوع دي، اخیستل خرڅول دي چې د هغې نه شریعت منع کړله، لکه شراب خرڅول د دې نه شریعت منع کړله. دارنګې هر هغه څیز چې هغه نشه اور وي، نشه پیدا کوي، لکه نسوار دی، سګرټ دی، چرس دی، افیم دی، دا نشه اور شیزونه دي، د دې د خرڅولو نه شریعت منع کړله. دا د شرابو په حکم کې دي. نبی علیه السلام حرم تجارت الخمر. نبی علیه السلام د خمرو تجارت نه منع کړله، او د خمر په لغت کې ویلی شي ما خامر العقل، هغه څیز چې عقل پټوي، په عقل باندې پرده راولي. د دې په حکم کې حدیث کې راځي کل مسکر خمر، هر نشه اور څیز هغه شراب دی. نو د دې خمرو په حکم کې دا نور نشه اور څیزونه هم هغه داخل دي، د هغې د خرڅولو نه هم شریعت منع کړل. دارنګې بوتان خرڅول او دارنګې مرداري خرڅول، د دې نه شریعت منع کړله. بوتو که بوت دې مندکو د سرو زرو دی، نو هغه داسې روغ نه خرڅوي، یا د سپینو زرو دی هغه مات کړي، نو هغه ټوکړې به بیا خرڅي کړي. داسې روغ بوت خرڅولو نه شریعت منع کړله. دارنګې مردار خرڅول، لکه نبی علیه السلام د فتح مکې په کال باندې وویله ان الله ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة، الله او رسول په تاسو باندې خرڅول د شرابو، دارنګې د مردارو، د بوتانو، د دې خرڅول په تاسو باندې حرام کړي دي. دارنګې د بوت په حکم کې هغه ګوډاګي غونده کې هم دي، دا بوتان غونده کې دا تصویران پکې هم داخل دي. د زمري بوت دی یا د بل ګوډۍ تصویر دی، هغه بوت دی، داسې د شوق دپاره خلک ساتي په کور کې، د زینت دپاره، د ډډول دپاره. په دکانونو کې د هغې خرڅول هم حرام دي، دا هم په دغې بوت کې داخل دي. یو هغه وړې وړې ګوډیانې دي د ماشومانو دپاره، د هغې جواز شته. دارنګې د سپي خرڅول، دارنګې د پیشو خرڅول، دا هم منع دی، شریعت د دې نه منع کړله. هغه سپی چې ښکاري سپی دی، د هغې خرڅول هم منع دي. صرف د 3 سپو اجازت راغلی په شریعت کې. ښکاري سپی سړی ساتلی شي، د مال دپاره چې کوم سپی دی، د حفاظت دپاره، د ګډو بیزو دپاره هغه ساتلی شي، د فصل دپاره کوم سپی دی هغه ساتلی شي. دا 3 سپي په شریعت کې د دې اجازت راغلی، او د دې نه علاوه شوقي سپی ساتلو شریعت کې د هغې نه منع راغله. حدیث کې راځي چا چې سپی وساتو، هره ورځ د هغې د عمل نه، د هغې د اجر نه 2 قیراته ثوابونه کمیږي. دارنګې پیشو خرڅول، د هغې نه هم شریعت منع کړله. نها نبی علیه السلام منع کړله ان ثمن الکلب والسنور، د پیسو د سپینه او د پیشو، د دې د پیسو نه شریعت منع کړله، دا به سړی نه خرڅوي. دارنګې زیاتي اوبه چې د انسان د ضرورت نه زیاتي اوبه دي، د هغې نه هم شریعت منع کړله. دارنګې هغه حیوان په هغه باندې پیسې اخیستل چې هغه د مال کولو دپاره وي، سیرلی دی یا غوایي دی یا بل حیوان دی چې بل حیوان په هغې باندې مال کېږي، ته په دې مال کولو باندې پیسې اخلي، د دې نه هم شریعت منع کړله. دارنګې هغه ډمې خرڅول، پخوانه زمانه کې به دا وینځې وي، ډمکاري به یې کوله، د هغې خرڅول، د هغې نه هم شریعت منع کړله. د دې په حکم کې هر هغه د موسیقۍ چې کوم آلات دي، د میوزیک چې کوم آلات دي، د هغې خرڅول هغه منع دي، که هغه ستار دی، که شپېلۍ دی، که رباب دی، که دا باجې ماجې دي، د هغې خرڅول نه شریعت منع کړله.